السلام علیکم مفتي صاحب چې په ګاونډ کې څوک وفات شي نو زنانه تلی شي لاس نیوی لکه نه ولې چې هلته خو ډېر نارینه هم وي ګوره د ګاونډ مسله او یا مطلب د کلي مسله او که هر ځای کې مړی وشو ټیک شوله که نه علاوه د خپل کور نه چې کوم ستا سره پکې هغه خلک اوسېږي چې د هغو سره ستا رشته نه کېږي یا ستا په کور کې ستا سره داسې خلک اوسېږي چې د هغو نه لابودي ده ستا دپاره پرده د هغو نه نشي کولی مطلب د لاسو خپو د مخ پرده د هغو نه نشي کولی نوره پرده خو د هر چا نه لازمه نو که په ګاونډ کې مړی وشو او هلته په ګاونډ کې د پردې ښه صحیح تنظام شته دی د مړي په کور کې او کور کې ښځې او سړي ګډوډ نه تاویږي نو بیا د ګاونډ چې کومې ښځې دي هغو ورتللی شي او د هغو سره غمرازي کولی شي ځکه دغه د یو مسلمان په بل باندې حق دی چې د هغه په غم کې د هغه سره شریک شي ټیک شولی خو هله به ځي زنانه د بل چا مړي له د ګاونډ مړي له چې کله په هغه د مړي په کور کې ښه د پردې انتظام وي که د پردې انتظام نه نو بیا نه دي ورتلل پکار بهرحال ځکه شریعت چونکې د دې دپاره راغلی چې موږ تاسو په دې باندې عمل وکړو او دا مسلمانانو ته راغلی څه کافرانو ته خو نه دی راغلی نو شریعت د دې دپاره دی چې ما او تا شریعت په هر حکم باندې عمل وکړو د دغې دپاره پیغمبر علیه صلات وسلام دا دونه احکامات د الله جل شانه موږ ته رارسولي دي دونه طریقې موږ ته راښودلې دي نو بهرحال که په یو ځای کې د پردې ښه مکمل انتظام دی نو ورتلل پکار دي او داسې ډېر لرې لکه ښځو رواج جوړ کړی که نه ښځې خو د کور نه بهر وتلو ته بس اکثر خوشحاله وي نو که په لسم کلي کې هم مړی شوی دی نو هغه وله ځي نو دغه ښځې تاسو منع کولی هم شئ تاسو له الله جل شانه دغه حق درکړی دی ځکه سړي چې کوم دی نو دا په ښځو باندې دا حاکمان دي او ښځې محکومې دي ښځې به د سړو حکم مني ټیک شولی او بیا د شریعت په کارونو کې خو منل په طریقې اولا پکار دي ځکه چې سړی چې کوم دی نو هغه د ښځې فایده لټوي د هغې ښه لټوي د هغې سره ښېګړه کوي نو که یو سړی ښځې ته دا حکم کوي چې پلانکي ځای ته مه ځه پلانکي ځای ته مه ځه نو مطلب دا دی چې د سړی د ښځې خیرخوا دی او که یو سړی داسې دی چې یاره ښځې ته هر طرف ته اجازت ورکړی دی چې ځه چې په کوم طرف باندې ستا خوښه ده په هغه طرف باندې ځه وګرځه مړو له ځه ودونو له هم ځه او نو دغه سړی د ښځې خیرخوا نه وي ټیک شوله که نه او دغه سړی نورې خبرې خو ډېرې نه کوم خو لکه دغه سړي په خپله بیا کارونه وارونه یې ټیک نه وي به هر حال هغه ځای ته مړي له ګاونډ کې ورتلی شي لاسنیوي له ورتلی شي یا فاتحه خوانۍ له ورتلی شي چې هغه دغه فاتحه خواني خو ښځې اکثر نه کوي دغه خو دا دی چې هسې هغه غمرازۍ دپاره ورځي چې په هغې کې د پردې مکمل انتظام دی که د پردې انتظام نشته نو بیا هېچا ته اجازت نشته دی ښه